لوګر کې د قرآن کریم نندارتون او ختم ترسره شو. دا نندارتون چې د لوګر د اطلاعاتو او کلتور ریاست په نوښت لوګر کې جوړ شوی و، لسګونو ځوانانو، علمای کرامو او مجاهدینو پکې ګډون کړی. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور ریاست رئیس رفیع الله صمیم وایي چې دا نندارتون یې له قرآن کریم او نورو دینی کتابونو سره د ځوانانو د لا ډېرې لیوالتیا لپاره جوړ کړی. قرآن عظیم الشان یو ورځنی نندارتون چې موږ جوړ شوی و، د نهایت په دا ده چې توجیه مبارکه میاشت او دا د قرآن میاشت ده چې علما وایي او لازمه ده چې په دې میاشت کې د قرآن عظیم الشان تلاوت او داسې ترجمه او تفسیر وشي. په همدې موخه باندې د قرآن سره د لا اشنایي او دغسې د قرآن سره د لا د مینې د محبت د زیادښت لپاره په لوګر ولایت کې د کلتور ریاست د قرآن عظیم الشان د نندارتون نیولی و. په دې نندارتون کې د قرآن کریم بېلابېلې نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د نندارتون ګڼ شمېر ګډونوالو خپلو خپلوانو او ملګرو ته قرآن کریمونه ډالۍ کړل. د لوګر اوسیدونکي د اطلاعاتو او کلتور ریاست دا اقدام پر ځای بولي او د لوګر له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم تلاوت، تفسیر او ترجمه وکړي. مجلس جور شده بود به خاطر نمایشگاه قرآن عظیم الشان و دیگه ما دیدیم امروز و ختم قرآن عظیم الشان اینجا هم دایر شد و بسیار از دوستان دیارای ما در این مجلس شرکت هم کرده بودند و از زیاد ما از ریاست اطلاعات فرهنگ متشکر هستیم که در عرصه قرآن عظیم الشان با ما همکاری کردند. اولین بار است که یک قسم یک مجلس و یک قسم یک نمایشگاه قرآن عظیم الشان در لوګر د اطلاعات فرهنگ راه اندازی شده. ما مسئولین اطلاعات فرهنگ می است که جلسات بسیار زیاد دایر کنند در هر جای و در هر پانتونا و مکتبه و دیگر جا. دا یادونې وړ ده چې په لومړي ځل لوګر کې د قرآن کریم ګډ ختم او نندارتون په لار اچول کیږي.